أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. دی آیت مبارکه کی د دریم طلاق ذکر کئی. مخکې وفرمایل چې طلاق رجعی یعنی هغه طلاق چې دای نه پس دوباره یو سړی بیبي ته رجوع کولی شي، هغه یو طلاق دی او دویم طلاق دی. دای که یوازې ورکړي او که په یو ځای ورکړي، دای نه پس دی رجوع کولی شي په عدت کې بغیر د تجدید د نکاح نه، او وروسته د عدت نه بیا رجوع کولی شي سره د تجدید د نکاح نه. او دی آیت مبارکه کې فرمایي چې که دریم طلاق دی سړي دی بیبي له ورکړلو، نو فرمای فإن طلقها، نو که طلاق ورکو دی زنانه لا، د طلقها فاعل دغه ما قبل فاعل له کم چې طلاق مرتان کی ذکر شو، او ها ضمیر هم آغا زنانه تراجی دی. فلا تحل له، نو بیا حلال ندی د ده لپاره من بعدو رستو د دې دریم طلاق نه، د دې دریم طلاق نه پس دا زنانه د ده لپاره حرام شوله. اوس د دې سره د ده نکاح نه کیږي. البته فرمای حتی تر دې پورې تنکحا زوجا غیره، چې نکاح وکي دا زنانه د یو بل خاوند سره، یعنی دا زنانه دغه سړي دریم طلاق دی لورکو، د دې نه پس په د دې عدت تیر شي، او د دې عدت نه پس دا کچری د بل چا سره نکاح وکي او د هغه سره یې جوړ رانغی او هغه بیا طلاق کړله، نو دای نه پس ورته دا خاوند رجوع کولی شي. کچری دا ښځه او دا خاوند بیا دوباره نکاح کول غواړي، ښځه پې هم رضا ده او خاوند هم رضا و، په دې شرط باندې چې دوی دا خیال یي چیرې مونږه کم سابقه کوتاهی چې کړې وي د څه د وجې نه چې طلاق واقع شوی، شاید دغه بیا ونه شي او مونږ به صحیح زندگی تیرو، نو بیا نکاح دوی کولی شي. نو اصل کې حکم خدا دی چې د دریم طلاق نه پس د دغه زنانه سره د دې سړي د نکاح بیا گنجایش نشته دی. البته که دا ښځه د عدت نه پس د بل چا سره نکاح وکړله او هغه کس بیا د دوی تعلق ښه ونه چلید، هغه طلاقه کړله او بیا د عدت نه پس دوی په خپلو کې رضامندي راغلله، نو نکاح کولی شي. وسو د دې دپاره مستقل حلاله کول، یعنی عارضي طور باندې یو کس ته ویل چېرې ته د دې ښځې سره نکاح وکړه د یو څه وخت دپاره او بیا به ورته طلاق ورکړي، بیا به ورسره دوباره زه نکاح کومه، دا پلانینګ کول دا احادیثو کې
دې دپاره ښه الفاظ نه دي راغلي، لیکن دا ده چې کله زمونږه معاشره کې عام طور دی دا زه غوسه وم او دا زه قهر وم او دا ما خیال ونه کو، نو په هغه صورت کې بیا عام طور باندې علما د جواز خبره کوي، ځکه چې هلته کې مسله دا چې یو کوری او هغه کور د هغې نه بغیر بیا جوړیږي نه، نو دغه جواز هغه علما ورکړی دی، لیکن دا ده چې بیا هم دا ښکلی کار نه دی. نو فرمایي چې که دریم طلاق دې سړي دې ښځې له ورکو نو بیا دا ښځه د ده دپاره نه ده حلاله، البته که دې ښځې چېرته د بل چا سره نکاح وکړله او بیا څه وخت پس هغه سړي دا ښځه طلاقه کړله نو فرمایي فإن طلقها، نو دې دویم خاوند که دا ښځه طلاقه کړله نو وروسته د عدت نه فلا جناح علیهما، نو بیا ګناه نشته دی په دغه دواړو باندې، یعنی په دغه ښځه باندې او په هغه زوړ خاوند باندې ان یتراجعا، دا چې دا دواړه یو بل ته رجوع وکړي او دوباره نکاح وکړي، لیکن په دې شرط سره ان ظنا، که چېرې د دوی دا ګمان یي ان یقیما، چې قایم به کړي دا دواړه حدود الله، پولې او قوانین د الله تعالی. الله تعالی چې د خاوند کم حقوق په ښځه فرض کړي دي او د ښځې کم حقوق په خاوند فرض کړي دي، هغه حقوقو دوی دا ګماني چې دا به مونږه آینده دپاره د هغې رعایت ساتو، خیال به کوو. دلته کې ګمان ویلی دی ځکه چې مستقبل دی، د مستقبل یقین خو چاته نه محض یو خیال کیدی شي، ګمان کیدلی شي. نو فرمایي که دوی دا ګماني چیرې دا کمې غلطۍ چې مونږ په ماضی کې کړي دي دا به شاید مونږه دوباره نه کوو، نو دوی رجوع بیا کولی شي. دې دپاره به د ښځې رضامندي هم ضروري او تجدید نکاح به دوی کوي. نو فرمایي چې د دې نه پس به بیا دې سړي ته بیا د دریو طلاقونو اختیار حاصلي، گویا چې دا یو بالکل ابتداء نوي نکاح وشوله. نو فرمایي چې وتلک حدود الله، دا د الله تعالی قوانین دي، پولې دي، یبینها، بیانې دي قوانینو لره الله تعالی لقوم، د هغه خلکو د پیدې دپاره یعلمون، کم خلک چې پوهیږي پوهیدونکو خلکو دپاره په دې کې ډیره پیده ده. په دې قوانینو سره د معاشرې امن چې دی دا برقرار پاتې کیدی شي. فإن طلقها، نو که چېرې طلاق یې کړه دغه زنانه په دریم طلاق سره، فلا تحل له، نو بیا نه دی حلال د ده دپاره من بعد، وروستو د دې دریم طلاق نه، حتی تر دې پورې تنکحه چې نکاح وکړي دغه زنانه زوجن د خاوند غیره علاوه د ده نه. فإن طلقها، نو که چېرې طلاقه کړه هغه، فلا جناح، نو بیا ګناه نشته دی علیهما په دې دواړو باندې ان یتراجعا، دا چې رجوع وکړي دا دواړه یو بل ته، ان ظنا، که چېرې د دوی ګماني ان یقیما، دا چې قایم به کړي دا دواړه حدود الله، قوانین د الله تعالی. وتلک حدود الله، او دا قوانین د الله تعالی دي،
یبینها بیانی دی لرا لقوم د خلقو د پیدې د پاره هغه خلق یعلمون چې پوهیږي. الحمد لله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي. پروردگار موږ ته د قرآن پاک څخه مجبوج را نصیب کړي. د مرګ نه مخکې موږ ته په دې باندې کامل عمل را نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.